السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، نن تاسو ته د فیسبوک مسنجر 15 سیټینګونه درښیم چې ډېر مهم دي. که تاسې غواړئ چې پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لاول که تاسې غواړئ چې تاسې انلاین ښکاره نه شئ یا په مسنجر کې، نو رابسئ یا مسنجر ته پروفایل باندې به کلیک کوئ، نو کته به راسئ اکټیو سټیټ باندې به کلیک کوئ. دلته باندې کلیک کوئ نو خپل پروفایل به بند کړئ. نو دا چې کله بند کړو شو وین یور اکشن، دا هم چې کله بند کړو نو اوس به ووینو چې تاسې څوک نه وي، تاسې هم څوک نه چلئ او تاسې هم څوک نه وینئ. تاسې غواړئ د یو ملګري نیک نیم چینج کړئ، نو رابسئ مسنجر ته او هغه کس کوم یو غواړي چې نیک نیم چینج کړي، نو رابسئ دلته مسنجر چاټ ته به راسئ، نو پاس اپشن باندې به کلیک کوئ ښي طرف باندې. دې باندې چې کله کلیک کړو نو دریم اپشن راغلی د نیک نیم باندې چې کله کلیک کړو نو دلته به کلیک وکړو چې یوسف ملنګ دی، نو یوسف خان به کو سیټ. نو اوس تاسې وینئ چې مخکې یوسف ملنګ اوس یوسف خان شو، نو دا و د یو ملګري نیک نیم چینج کول. تاسې څوک په مسنجر کې په عذابوي او یا تاسې زیات میسج کوي او تاسې غواړئ چې د هغه میسج یې بند یې کړئ، نو چې میسج نه درته راځي نو رابسئ مسنجر ته. مسنجر څخه راغلی چې کوم یو کس ملګری تاسې که نه چې غواړئ چې میسج یې بند یې کړئ، نو په زور به کلیک پرې وکړئ چې دې باندې کلیک وکړو، دا درې ټکو باندې کلیک وکړو چې دې باندې کلیک وکړو نو اخري کې لیکلی د اګنور میسج دې باندې څنګه کلیک وکړو اګري وکړو، نو داسې دې میسج بیخي تاسې سره راتلی نه شي. دې میسج اګنور لیست ته واچول سیټینګ ته چې تاسې چا سره سیکرټي خبرې کوئ، پټې خبرې کوئ او تاسې نه غواړئ چې تاسې خبرې څوک ولولي ویې ګوري، نو رابسئ یا او دلته به راسئ چې تاسې کوم ملګری وي هغه سره سیکرټي خبرې کوي، نو په هغه به کلیک وکړو یا چې هغه باندې کلیک وکړو نو پاس آیکن باندې به کلیک شي، هغه باندې کلیک وکړو نو لاندې به راسئ پنځم شپږم شان ګو ټو سیکرټ کنورسیشن باندې کلیک کړئ چې دې باندې کله کلیک کړو نو تاسې دلته کولی شئ چا سره سیکرټ خبرې وکړئ. ملګرو دا ډېر ښه اپشن دی، که تاسې خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ځکه موږ هره ورځ داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. Tell me why